السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه د نن دوه تازه مهم خبرونه. د هندوستان مشهوره د اردو ژبې شاعر د افغان لوبغاړو په اړه څرګندونې کړې دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ویرات کوهلي وایي د کترینا کیف سره 2 دقیقې خبرې مو د خوښۍ شیبې وې. کرکټر ویرات کوهلي چې په خپله د فلمي ستوري او پروډیوسر انوشکا شرما سره واده کړی دی، نوموړی وایي د کترینا کیف سره 2 دقیقې خبرې د هغه لپاره تر ټولو خوشحالونکې شیبې وې. په یوه ویډیو کې چې په انلاین توګه خپره شوې وه، ویجی باني په نوم کس له هغه پوښتنه کوي چې د پیل د باندې د خوښۍ شیبې کومې وې. نوموړی په ځواب کې وویل کترینا کیف سره زما 2 دقیقې خبرې وکړې. کله چې هغې له ما وپوښتل چې هیا دا رښتیا دي، ما ورته په جواب کې وویل چې زه اوس هم درواغ درته وایم. ویرات کوهلي په 2018 میلادي کال کې د انوشکا شرما سره په اټالیا کې واده وکړ. د روان کال په جنوري میاشت کې یوه ماشومه نړۍ ته راوړه. هندی مشهوره د اردو ژبې شاعر د افغان لوبغاړو سره خاطرې. امان حیدري د هندوستان د اردو ژبې مشهوره شاعر دی. نوموړی په اماراتو کې د ویزو لګونې شرکت سره کار کوي. امان حیدري په 2014 کال کې افغانستان ته هم د یوې مشاعرې لپاره سفر کړی و. نوموړی په خپلو خاطرو کې وایي چې لومړی ځل یې کابل کې د افغان اورلونډر محمد نبي ساخیل سره لیدنه وسوه. د هغې رئیس یې د محمد نبي ساخیل سره ملګرتیا ده. حیدري زیاتوي نه یوازې په نبي سره ملګرتیا دوام لري، بلکې د نورو ډېر افغان لوبغاړو سره هم لکه رشید خان، مجیب رحمان، نوین الحق او داسې نورو سره هم ملګرتیا جوړه شوې ده. هغه وویل زما لومړۍ لیدنه په کابل کې د محمد نبي ساخیل سره وسوه. نوموړی د اردو ژبې سره مینه لري. زما ملګرتیا اوس نه یوازې د محمد نبي سره، بلکې اوس مو له مجیب او نوین او نور لوبغاړو سره هم ده. امان حیدري همداشان د مجیب او نبي سره د روان IPL لیګ لپاره د هند د ویزو اخیستو په برخه کې هم ډېر همکاري کړې وه. دوی په دې وروستیو کې اماراتو کې خپلې ملي لوبډلې لپاره لوبې کولې. هغوی د هندوستان لیګ د ګډون لپاره له هغه ځایه اپلای وکړه. همداشان نبي، مجیب او نوین له ما سره لاړل. هغوی ته د انګلستان د ویزو لپاره هم اپلای وکړه. بیا به دوی هلته 100 بالیزه سیالیو کې ګډون کوي. که امان حیدر له افغان کرکټرانو سره مینه لري، خو افغان کرکټران هم ترې کم نه دي. هر وخت امان حیدر تصویرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي او د هغه سره مینه ښیي. امان حیدر زیاتوي له افغانستان کرکټرانو سره ځکه مینه لري چې دوی ډېر خوش طبیعت او مهربانه دي. وګورئ، بعضې خلک به دا فکر کوي چې هغه یوازې افغان کرکټران خوښوي. افغانستان د کرکټ له پلوه دومره غني هیواد نه دی، مګر لوبغاړي یې ډېر بریالي دي. کله چې موږ دلته اماراتو کې بهر وځو، په هره کوڅه کې یې خلک پیژني، د هغوی څخه د سلفي غوښتنه کوي. زه له دوی سره مینه ځکه لرم چې دوی ډېر مهربانه او خوش طبیعته خلک دي. له ما سره د یو خپل ورور په څیر چلند کوي. امان حیدر وویل ما په کوچنۍ غونډې پیښه کې خپله پښه لږ ژوبله کړه، خو دوی ډېر په چټکتیا راغلل. زه یې چیک کړم، خو داسې د اندېښنې وړ ټپ نه و. امان حیدر زیاته کړه له هندوستان وروسته په کرکټ کې د خوښې لوبډلې افغانستان دی. دا ځکه چې دوی ډېر مینهناک او اخلاقي لوبغاړي دي. افغان لوبغاړو هم امان حیدر ته بلنه ورکړې ده چې د هندوستان په کوربتوب نړیوال شلاوریزه جام کې دی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبې له نږدې ننداره کړي. امان حیدر هم ژمنه کړې ده که چیرې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه نه وه او نندارچیانو ته لوبغالي ورتګ اجازه وه، حتما به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبې له نږدې ننداره کوي او ملاتړ به یې کوي. دا اوس زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.